د سوداګریزو او ترانزیتي لارو په ځانګړي ډول د تورخم لارې بندېدو سره په پاکستان کې د سبزیجاتو او میوو بیې د پام وړ لوړې شوې دي او دغه هیواد وګړي د بیو له بېحده لوړېدو شکایت کوي. د راپورونو له مخې د دغو لارو د تړل کېدو له امله د پاکستان په بازارونو کې یو شمېر سبزیجات او میوې کمې شوي او بیې هم په بېساري ډول لوړې شوې دي. راپورونه وایي په پاکستان کې د رومیانو بیې د چرګ له غوښې لوړې شوي او په بازارونو کې 1 کیلو رومیان په 600 او 700 کالدارو، خو د چرګ 1 کیلو غوښه بیا په 320 کالدارو پلورل کیږي. هلته پلورونکي وایي مخکې چې له افغانستان څخه یې واردات لرل، میوې یې په ټیټ قیمت پلورلې، مګر اوس چې د تورخم لاره تړل شوې، 1 کیلو انار تر 700 کالدارو او د انګورو 1 کیلو بیا تر 1400 کالدارو پورې پلورل کیږي. پاکستان د تورخم، چمن، خرلاڅي او انګور اډې له لارې افغانستان څخه د تازه میوو او سبزیجاتو واردات کوي، خو دغه لارې له تیرو شاوخوا 12 ورځو راهیسې بندې دي.